بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې هیله چې ټول بروغ جوړ یاستئ. زه ډاکټر کفایت الله مانی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن غواړم چې د اکیوټ پلمونري ایډیما یا د سږو د حاد وزایما په اړه باندې تاسو سره خپلې خبرې او معلومات شریک کړم. د سږو حاد وزایما یا اکیوټ پلمونري ایډیما چې ورته پلمونري کنجیشن یا د سږو احتکان هم ویل کیږي، په انټرسټیشیم او الویولر سپیس کې د مایعاتو تجمع ده، یا هم دا د هغه حالت څخه عبارت دی چې کله د سږو د وعیو یا رګونو په چارچاپیره انساجو کې مایعات چې دی زیات راجمع شي، زیاته تجمع وکړي، دې ته اکیوټ پلمونري ایډیما چې دی ویل کیږي، چې دا یو میډیکل ایمرجنسي ده یا طبي بیړنی حالت دی، یا هم یو بیړنی ژوند ګواښونکی حالت دی چې ځانګړنۍ خورا زیاته سالنډي او نفس تنګي ده. په پلمونري ایډیما باندې چې دی د 1 نه تر 2% خلک چې دی په دې باندې اخته کیږي او د 40 نه تر 50 کلنۍ پورې عمرونو خلک چې دی په دې باندې ډیر اخته کیږي. په دې عمر کې چې دی د دغه 40 نه تر 50 کلنۍ عمر کې چې دی نارینه نسبت ښځینه ته چې دی ډیر اخته کوي، خو کله چې عمر د 50 کلنۍ څخه اوړي نو بیا نارینه او ښځینه چې دی دواړه سره چې دی بیا په یو شان باندې اخته کوي. که پاتوجنیسیس ته د پلمونري ایډیما راشو نو پلمونري اوزیما چې اکثریت د کنجسټیو هارت فیلر سره نږدې اړیکې لري، په دې کې په چپ زړه عدم کفایه کې د سږو د کپیلاریو فشار چې دی زیاتیږي. کله چې د کپیلاریو فشار چې دی زیات شي نو د کپیلاریو څخه خارج الحجروي ساحې ته چې دی د مایعاتو تیریدل زیاتیږي، یعنی انټرسټیشل ایډیما چې دی ورکوي، او همدارنګه کله چې انټرسټیشل ایډیما ورکړي نو په دې ساحه کې د مایعاتو د زیاتو ټولیدو له وجې انټر سیلولر غشا چې دی پرې کیږي، چې په دې صورت کې مایعات په الویولر سپیس کې راټولیږي او الویولر ایډیما چې دی ورکوي، چې د دې سره په ناروغ کې چې دی ډیفیوژن کوم ظرفیت کپیسټي چې د هغه راکمیږي او ناروغ ته چې دی هایپوکسیمیا او شارټنس آف بریث یا سالنډي چې دی پیدا کیږي. که د اکیوټ پلمونري ایډیما اسبابو ته راشو، اکیوټ پلمونري اوزیما چې دا د اسبابو له نظره چې دی دا په 2 برخو باندې ویشل شوې ده، په 2 ډولونو باندې ویشل شوې ده، چې یو ته کارډیوجینیک پلمونري ایډیما ویل کیږي یا د پلمونري ایډیما چې کوم دي کارډیوجینیک اسباب دي، او بل ته چې دی نن کارډیوجینیک اسباب ویل کیږي یا نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما. لومړی اسباب چې دی هغه کارډیوجینیک کازز دی یا کارډیوجینیک اسباب دي، چې په دې کې لومړی سبب چې دی اکیوټ مایوکارډل انفارکشن دی یا د زړه حاده حمله ده یا احتشام، چې دا د کارډیوجینیک پلمونري ایډیما چې دی تر ټولو معمول او کامن سبب جوړوي. دوهم چې دی هغه سیویر هایپرټنشن دی یا شدید هایپرټنشن، چې په دې کې د وینې د فشار اندازه چې دی 110 ملي متر ستوني سیماب څخه لوړیږي. دریم سبب چې د کارډیوجینیک پلمونري ایډیما کیږي هغه ته لیفت وینټریکل اکیوټ والیم اورلوډ یا د چپ بطن والیم اورلوډ دی، چې دا د کارډیوجینیک پلمونري ایډیما سبب کیږي، مثلا مایټرل ریګارجیټیشن او همدارنګه اورټیک ریګارجیټیشن. څلورم سبب چې دی هغه چې دی مایټرل سټینوسس دی، مایټرل سټینوسس هم د کارډیوجینیک پلمونري ایډیما سبب ګرځي. پنځم سبب چې دی هغه اکیوټ ایکساسربیشن اف کرونیک هارت فیلر دی یا په مزمن عدم کفایه کې ایکساسربیشن. د پخوا څخه ناروغ هارت فیلر لري خو اوس ایکساسربیټ شوی دی، تجدید شوی دی. ځینې فکتورونه دلته شته دی چې دغه کرونیک هارت فیلر ایکساسربیټ کوي، په اکیوټ شکل یې اړوي، تجدیدوي، هارت فیلر تجدیدوي. په هغې کې چې دی لومړی تجدیدونکی فکتور چې کوم کرونیک هارت فیلر تجدیدوي په اکیوټ یې اړوي هغه اکیوټ مایوکارډل اسکیمیا ده یا حاله د مایوکارډ اسکیمیا. همدارنګه دوهم چې دی اریتمیاګانې دي، خصوصا اټریل فیبریلیشن، چې دا هم د هارت فیلر د تجدید کېدو او د ایکساسربیټ کېدو سبب کیږي. دریم چې دی کرونیک او ان کنټرول هایپرټنشن یا مزمن او ناکنټرول هایپرټنشن هم کولی شي چې هارت فیلر چې دی تجدید کړي. څلورم چې دی هغه انتانات دي یا انفیکشنز دي، خصوصا نیمونیا چې دا کولی شي هارت فیلر تجدید کړي. همدارنګه انیمیا هم کولی شي چې هارت فیلر تجدید کړي. همدارنګه تایروټوکسیکوزس هم کولی شي چې هارت فیلر تجدید کړي. همدارنګه ایکسیسیو سالټ انټیک یا د زیاتې مالګې کارول هم کولی شي چې هارت فیلر ایکساسربیټ کړي او په اکیوټ شکل یې واړوي. همدارنګه ځینې درمل یا میډیکیشنز هم شته دی چې دا کولی شي هارت فیلر تجدید کړي. مثلا نیسایډز درمل دي چې ټول نیسایډز کولی شي چې هارت فیلر تجدید کړي پرته له اسپرینو څخه.
همدارنګه ځینې بیټا بلاکر دواګانې دي چې دا هم کولی شي هارت فیلر تشدید کړي پرته له کاربیډولول بیزوپرولول میټوپرولول او نبیولول څخه. همدارنګه کلشیم چینل بلاکر دواګانې هم کولی شي چې هارت فیلر چې دی تشدید کړي بغیر له املوډوپین څخه. همدارنګه ځینې انټي ډیابیټک درمل یا د شکر ضد درمل لکه تیازولایډینیرون چې کوم دي دا هم کولی شي چې هارت فیلر تشدید کړي. د خولې له لارې د حمل ضد درمل یا اورل کنټراسپټیوز پیلز چې کوم دي همدارنګه کورټیکوسټیرایډز هغه درمل دي چې کولی شي هارت فیلر اکساسربیټ کړي او په اکیوټ شکل یې واړوي. په دغه ټولو اتو فیکټورونو کې چې هارت فیلر اکساسربیټ کوي په دې کې مهم چې کوم دي هغه دغه درمل دي او همدارنګه اکسسیو سالت انټیک دي چې دا د زړه د عدم کفایت د تجدید کولو عام اسباب دي. اوس راځو دوهم چې دی هغه نن کارډیوجینیک کازز دي یا د پلمونري ایډیما نن کارډیوجینیک اسباب چې کوم دي په هغې باندې خبرې کوو. نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما اسباب چې دي په هغې کې لومړی سبب چې دی هغه انکریزډ انټراوینس مورفین دي یا د ورید له لارې د مورفینو زیات استعمال دی یا اوپویډ پوایزنینګ کولی شي چې نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما چې دی رامنځته کړي. همدارنګه اکیوټ کډني انجري هم کولی شي چې نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما رامنځته کړي. انټراکرانیل پریشر لوړوالی، لوړ ارتفاعات، همدارنګه سیپسس، انشاقي ټوکسینونه یا انهیل ټوکسینز، بلډ ترانسفیوژن ریاکشن، میډیکیشنز، ډیسامینیټډ انټراواسکولر کوآګولیشن یا ډي آی سی، ملاریا او شاک هغه اسباب دي چې کولی شي ناروغ ته نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما رامنځته کړي. موږ په دې کې نن کارډیوجینیک اسبابو کې پنځم سبب چې ویل هغه سیپسس ویل چې سیپسس کولی شي د نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما سبب شي. سیپسس څه ته ویل کېږي؟ کله چې د اس آی آر اس سره د انتان شواهد موجود وي دې ته سیپسس ویل کېږي. اس آی آر اس چې کوم دی دا سیسټمیک انفلمیټري ریسپانس سنډروم دی چې په دې کې څلور پارامترونه شامل دي. په دغه پارامترونو کې چې چېرته دوه یا د دوو څخه زیات موجود او ورسره د انتان شواهد موجود نو موږ ویلی شو چې دا ناروغ سیپسس کې دی. لومړی پارامتر چې دی هغه د بدن حرارت درجه به د 8 څخه پورته او یا له 6 څخه ښکته وي. همدارنګه هارټ ریټ به له 90 څخه چې دی بیټ پر منټ څخه پورته وي. همدارنګه ریسپیریټري ریټ به له 16 څخه پورته وي او د ټي ال سی یا ټوټل لیوکوسایټ کاونټ به چې دی د 4000 څخه ښکته وي یا هم له 12000 څخه پورته وي. نو که چیرې په دغه څلور پارامترونو کې دوه یا له دې څخه زیات موجود وي ورسره د انتان شواهد موجود وي نو موږ وایو چې ناروغ سیپسس کې دی او سیپسس یو د نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما سبب کېدلی شي. د اسبابو څخه وروسته چې راشو د اکیوټ پلمونري ایډیما په کلینیک باندې به خبرې وکړو. د ناروغۍ پیل چې دی دا ناڅاپي دی. ناڅاپي ناروغ ته اراس پیدا کېږي. نفس تنګي یا شارټنس اف بریت ډسپنیا چې د دې ناروغانو غوره ګیله ده دا ډیره شدیده وي. ناڅاپي ناروغ ته پیدا کېږي او د استراحت پر مهال چې دی هم موجوده وي. اکثره چې ناروغ څملي نو دغه نفس تنګي ورته پیدا کېږي کوم ته چې ورتوپنیا ویل کېږي. همدارنګه د شپې د خوب پر مهال هم ورته پیدا کېدلی شي کوم ته چې پراکزیسمل نکچورنل ډسپنیا یا پی ان ډي ویل کېږي. ځینو ناروغانو ته اراس چې دی ورو ورو ان په 4 ساعتونو کې چې دی پیدا کېږي. ناروغانو ته چې دی ټوخی چې ورسره ګلابي رنګه او زنګناکه یا پینک فروټي سپوټم چې دی موجود وي دا هم پیدا کېږي. ناروغانو ته چې دی زیاته خوله یا ډیافوریسس پیدا کېږي. ناروغان چې دی سیانوټیک ښکاري. د ناروغانو پوستکی به چې دی خاصف وي. که چېرته د پلمونري اوزایما سبب مایوکارډیل انفارکشن وي نو ناروغان به د سینې له درد څخه چې دی هم شکایت کوي. ناروغان چې دی ورخطا وي، انشیز وي. همدارنګه ناروغان ډارېدلي، ویرېدلي او انزایټي لري. ناروغان به ټکیپنیک وي یعنی د تنفس شمیر به چې د نارمل اندازې څخه زیات شوی وي. همدارنګه ناروغان به چې د ټاکیکارډیا لري یعنی د زړه ضربان به له نارمل اندازې څخه چې د زیات شوی وي. که چیرې دغه ناروغانو ته فزیکي معاینه ترسره کړو نو په فزیکي معاینې سره به په ناروغ کې ډیفیوز رالز یعنی په ټولو سږو کې رالونه یا کریپټیشن چې دی موجود وي. همدارنګه رانکای او ویزینګ به چې دی هم اوریدل کېدلی شي په دې ناروغانو کې. او د ناروغانو په تنفس یا ریسپایریشن کې به چې دی اضافي عضلات چې دی هم برخه اخلي. د کلینیک څخه وروسته چې دی د ناروغۍ تشخیص ته راځو چې څنګه کولی شو ناروغۍ تشخیص کړو. په تشخیص کې چې دی 3 خبرې مهمې دي چې لومړی تاریخچه ده چې ناروغ څخه تاریخچه اخلو. په دې کې کلینیک موږ ته مهم دی چې ناروغ موږ ته کوم کلینیک وایي. مثلا ناروغ شارټنس اف بریت څخه شکایت کوي. همدارنګه کف لري، سپوټم لري. سپوټم چې کوم خصوصیات لري
هغه موږ مخکې ویل کوم کلینیک چې ناروغ کې موجود وي هغه باندې موږ مخکې خبرې وکړې چې هغه کلینیک به په ناروغ کې چې موجود وي به موږ ته په تاریخچه کې چې دی وایي. همدارنګه دوهمه خبره چې په تشخیص کې د کلینیکل فایندینګ دی فزیکي معاینه ده چې موږ د ناروغ فزیکي معاینه ترسره کوو. په فزیکي معاینه کې به چې دی ناروغ په سږو کې به چې دی ویزینګ اورېدل کېږي. همدارنګه جنرالایزډ رالز به چې دی پکې اورېدل کېږي. درېیمه خبره د کلینیکل فایندینګ څخه وروسته چې دا په تشخیص کې هغه انویسټیګیشن دي یا معاینات دي چې دغه ناروغانو ته موږ معاینات ترسره کوو. ناروغانو ته چې دی بېلابېل معاینات موږ ورکوو. لومړی چې دی ای سی جي ده الکتروکارډیوګرافي ناروغ ته ای سی جي ترسره کوو. دا د ایم آی لپاره چې دی ترسره کېږي ناروغانو ته. همدارنګه د اریتمیاو لپاره او د نورو اسبابو لپاره چې دی ناروغانو ته ای سی جي ترسره کېږي. په دوهم قدم کې چې دی ایکوکارډیوګرافي ده یا ایکو ده چې دا هم د اسبابو لپاره ترسره کېږي. په دې کې والیم اورلوډ معلومیږي، ایجکشن فریکشن چې دی پکې معلومیږي، والویولر هارت ډیزیز پکې معلومیږي، ریجنل وال موشنل ابنارملیټي پکې معلومیږي او همدارنګه د لیفټ وینټریکل وظیفې چې دی په دې معلومیږي. د ایکو څخه وروسته چې دی ناروغ ته موږ کولی شو چې چیسټ ایکس ری ورکو یا د سینې عکس ورته وباسو. په ایکس ری کې به چې دی انډسټریشیل مارکینګ زیات شوی وي او همدارنګه بټرفلای رنګ اپیرنس به چې دی د دغه ناروغانو په ایکس ری کې چې دی موجود وي. همدارنګه د کارډیوجینیک پلمونري ایډیما او د نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما د توپیري تشخیص تفریقي تشخیص لپاره چې دی ناروغانو ته بی ان پی او همدارنګه پی سی ډبلیو پی چې دی ترسره کېږي. بی ان پی چې دا براین ناتریوریټیک پیپټایډ دی چې دا په کارډیوجینیک پلمونري ایډیما ناروغانو کې چې دی د دې سویه لوړه وي او همدارنګه پی سی ډبلیو پی چې کوم دی دا پلمونري کپیلري ویچ پریشر دا چې کوم دی دا به په کارډیوجینیک پلمونري ایډیما ناروغانو کې د 15 ملي متر ستونیزماب څخه لوړ شوی وي. خو د دغه دواړو اندازه چې دا په نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما کې چې د بی ان پی او هم د پی سی ډبلیو پی اندازې چې کوم دي یا به نورمال وي او یا به د نارمل اندازې څخه ښکته شوي وي. همدارنګه د هایپوکسیمیا او د هایپرکاپنیا د موندلو لپاره ناروغانو ته چې د ای بی جیز یا ارټیریل بلډ ګیس انالایزس چې دی هم کېدلی شي. له تشخیص څخه وروسته چې دی ځینې حالتونه شته دی چې موږ باید ورسره دغه پلمونري ایډیما چې دی تفریقي تشخیص کو. مثلا نیموتوراکس شو، برانشایټس شو، کارډیک ټیمپونایډ دی، سی او پی ډي ده، پیریکارډایټس دی، همدارنګه نیمونیا ده، پلمونري امبولیزم دی، شاک دی او وینس آیر امبولیزم چې دی دا هغه حالتونه دي چې باید موږ ورسره چې دی دغه اکیوټ پلمونري ایډیما تفریقي تشخیص کو. د تفریقي تشخیص څخه وروسته مهم پوینټ او مهمه خبره چې په دغه ټاپک کې دغه درملنه ده چې څنګه موږ کولی شو اکیوټ پلمونري ایډیما چې دی منیج کو او د دې درملنه ترسره کړو. که چیرې د اکیوټ پلمونري ایډیما درملنه په بیړني او زر شکل ترسره شي نو د مړینو څخه چې دی مخنیوی کولی شي. د درملنې هدف دا دی چې لومړی موږ تنفسي وظیفه چې دی اعاده کړو، دوهم دا چې د ناروغۍ سبب چې دی تداوي کړو او دریم قدم کې دا چې د سږو د آینده تخریب څخه چې دی موږ مخنیوی ترسره کړو. په درملنه کې لومړی خبره چې ده او مهمه خبره ده هغه ناروغ ته د ناستې وضعیت ورکول کېږي. ناروغ به د چپرکټ په څنډه باندې کینی، پښې به چې دی لاندې ځوړندوي. د دې کړنې سره چې دی د ناروغ تنفس هم ښه کېږي او بل دا چې زړه ته وینس ریټرن یا وریدي برکش چې کوم دی هغه چې دی کمیږي. په زړه باندې لوډ او بوج دواړه چې دی کمیږي. که چیرې ناروغ ته چې دی د ملاستې وضعیت ورکړل شي نو نور هم د سږو کنجشن چې دی ورسره زیاتېږي او نور هم په سږو کې د مایع د تجمع د ډېرېدو سبب کېږي. نو ناروغانو ته به چې دی موږ لیګز ډنګلینګ او همدارنګه سیټینګ پوزیشن چې دی ورکو. د پوزیشن څخه وروسته دوهمه خبره چې مهمه خبره ده هغه اکسیجن ترافي ده. اکسیجن چې دی ناروغانو ته د ماسک له لارې ورکول کېږي او ټولو ناروغانو ته ورکول کېږي تر هغه وخته پورې ورکول کېږي تر څو پی ای او 2 د 15 ملي متر ستونیسماب څخه زیات شي. یا باید په دغه ناروغانو کې اکسیجن سچوریشن چې دی د 92% څخه یا له دې څخه چې دی لوړ وساتل شي یا 92% او یا له دې څخه هم لوړ وساتل شي. په شدید تنفسي ډیسټرس کې کله چې پی ای او 2 چې دی دا نه زیاتېږي نو کولی شو چې د انډوټراخیل انټیبیوشن او همدارنګه د میکانیکل وینټیلیشن څخه چې دی هم استفاده وکړو. په دریم قدم کې چې دی د آیوي مورفین یا د ورید له لارې مورفینو څخه چې دی استفاده کوو چې دا په پلمونري ایډیما کې چې دی ډېر اغېزمن درمل دي. ناروغ آرام ساتي. لومړی ډوز د دې مورفینو چې دی د 2 څخه تر 8 ملي ګرامو پورې دی چې دا ناروغ ته ورکوو او په 2 نه 4 ساعتونو کې دغه ډوز چې دی تکراریدلی شي.
کچېرې مایلډ پلمونري ایډیما وي نو سبکوټانیس هم ورکول کیږي، خو کچېرې ماډریټ او سیویر پلمونري ایډیما وي نو بیا د آی وی له لارې چې دی هم ورکول کیږي. د مورفین ګټه چې دی دا ده چې دا وینس کپیسیټي یا وریدي ظرفیت چې دی دا چې دی زیاتوي، وریدونه ورسره پراخوي، د چپ اوزین فشار کموي، انزایټي ختموي، کنجشن او سالنډي ورسره کمیږي او ختمیږي. مورفین په هغه پلمونري ایډیما کې کومه چې د اوپویډونو له وجې پیدا شوي وي په هغې کې نه ورکول کېږي. مثلا نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما یا اوپویډ پوازنینګ له وجې چې کوم پلمونري ایډیما رامنځته شوي لکه موږ مخکې د نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما اسبابو کې لومړی سبب د آی وي مورفین زیاتوالی یا اوپویډ پوازنینګ ویل چې په نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما کې موږ مورفین نشو ورکولی، او همدارنګه نیوروجینیک پلمونري ایډیما کې چې دی هم مورفین نه ورکول کېږي. له مورفینو سره چې دی د مورفینو د استعمال سره چې دی ناروغ ته چې دی کانګې پیدا کېږي، نو د دې لپاره چې ناروغ ته کانګې پیدا نشي نو له مورفینو سره یو ځای چې دی ناروغ ته آی وي میټوکلوپراماید چې دی 10 ملي ګرامه چې دی د کانګو د مخنیوي لپاره چې دی ناروغانو ته ورکول کېږي. د مورفینو څخه وروسته په 4م قدم کې چې دی ناروغ ته وریدي ډایورټیکس یا آی وي ډایورټیکس ورکول کېږي چې دا خپل وینو ډایلیشن منځته راوړي، وریدونو ته پراختیا ورکوي، وینوس کپیسیټي د دې سره زیاتېږي. په دې ګروپ کې چې دی زیاته استعمالیدونکې دوا چې ده فیروساماید ده یا لازیکس ده. ناروغانو ته چې دی فیروساماید 40 ملي ګرامه سټیټ ورکول کېږي او ورپسې د دې ډوز زیاتېدلی او تکرارېدلی شي نظر په ضرورت باندې. ناروغانو ته چې دی بیو میټانیټ چې دی هم 1 ملي ګرام چې دی توصیه کېږي. د آی وي ډایورټیکو څخه وروسته چې دی ناروغ ته نایټروګلیسیرین چې دی یا ان ټي جي دا هم ورکول کېږي. نایټروګلیسیرین دا کولی شو چې دی سبلینګول او یا هم آی وي ورکړو، خو معمولا چې دی دا سبلینګول چې دی کارول کېږي چې دا هم ارټریو وینس ډایلیټر دی، کارډیک آوټپوټ ښه کوي، فشار هم ورسره کنټرولیږي، د ایمای دردونه هم ورسره ښه کېږي. ناروغ ته چې دی سبلینګول نایټروګلیسیرین 0.4 ملي ګرامه هر 15 دقیقې وروسته چې دی 3 ځلو پورې دغه نایټروګلیسیرین ورکول کېږي. او وریدي نایټروګلیسیرین چې کوم دی دا په پیل کې 10 مایکروګرام پر منټ ورکول کېږي او وروسته بیا په چټکۍ سره تر 100 مایکروګرام پر منټ پورې د دې ډوز چې دی رسیدلی شي. شپږمه دوا چې موږ یې باید ناروغانو ته ورکړو او ورکولی شو هغه آی وي نیزیریټاید دی. دا لومړی چې دی 2 مایکروګرام سټیټ یا بولس او د دې څخه وروسته چې دی 0.01 مایکروګرام پر کیلوګرام وزن د بدن پر منټ چې دی د انفیوژن سره ورکول کېږي. نیزیریټاید چې دی دا اصلا د بی ان پی ریکمبینانټ یا هم مستحضر دی چې وازو ډایلیټر تاثیر لري، د بطیناتو د ډکېدلو فشار کموي او همدارنګه کارډیک آوټپوټ چې دی سره ښه کېږي. خو د هایپوټنشن سبب کېدلی شي چې باید ناروغ د منیټورینګ لاندې چې دی وساتل شي. 1 پوینټ چې دی په دې ناروغانو کې د برانکوسپازم خطر چې دی زیات وي. که چیرې ورسره د برانکوسپازم خطر موجود وي نو بیا ناروغانو ته چې دی بیټا 2 اګونیسټ نیبولایزیشن یا هم آی وي امینوفایلین ورکول کېږي، خو دا هم ډیر په احتیاط سره کارول کېږي ځکه چې دا د ریسک اف اریتمیا چې دی یعنی د اریتمیاګانو چانس چې دی زیاتوي، د اریتمیاګانو خطر زیاتوي، ناروغانو ته ټاکیکارډیا پیدا کولی شي او همدارنګه د ایس وی ټي یا سوپراوینټیکولر ټاکیکارډیا خطر چې دی هم زیاتولی شي. په 8م قدم کې چې دی انوټروپیک درمل شامل دي. هغه ناروغان چې ایمای ولري ورسره پلمونري اوزایما او د وینې ټیټ فشار ولري پکې غوره درمل چې دی انوټروپیک درمل دي، خصوصا ډیو ویټامین دي چې دا په عین وخت کې پریلوډ هم کموي او هم د زړه آوټپوټ چې دی دا زیاتوي. ناروغانو ته ډیو ویټامین چې کوم دی دا 2 تر 15 mcg پر kg پر منټ چې دی شروع کېږي او 1 ډوز یې تر 20 mcg پر kg پر منټ پورې چې دی رسول کېږي. 9م پوینټ ټریټمنټ آف ریسک فیکټور. نور خطري فیکټورونه که چیرې موجود وي نو هغه باید تداوي کړل شي. مثلا انتان موجود وي هغه باید تداوي کړل شي، اریتمیا موجوده وي هغه باید تداوي کړل شي، اسکیمیا موجوده وي هغه باید تداوي کړل شي. یعنی په ټوله کې کوم څه چې سبب جوړ شوي دي هغه به تداوي کېږي. مثلا د کارډیوجینیک پلمونري اوزیما عام سبب چې دی ایمای دی چې ایمای باید تداوي کړل شي. د ایمای لپاره ایمرجنسي درملنه کې د مونه مخفف یا
نیمونیک چې دی باید تاسو په یاد ولرئ. د دې لپاره چې د MI ایمرجنسي درملنه له تاسو د ذهن څخه ونه وځي نو تاسو ته پکار ده چې د مونا نیمونیکس یا مخفف چې دی په یاد ولرئ. په مونا نیمونیکس کې چې دی M د مورفینو په معنا دی چې یعنی ناروغانو ته چې د مورفین ورکول کیږي. او چې د اکسیجن په معنا دی چې ناروغ ته اکسیجن ترافی کیږي. ان چې د نایټریټ په معنا دی چې ناروغ ته نایټریټ ورکول کیږي یا نایټروګلیسرین ورکول کیږي. او ای چې د اسپرین په معنا دی چې ناروغانو ته اسپرین ورکو. وروسته له ریسک فیکټورونو درملنې څخه لسم پوینټ چې دی هغه اورال ډایورټیکس دی. کله چې ناروغ د پلمونري ایډیما څخه ووځي نو بیا یې په AC انهیبیټرز همدارنګه د خولې لارې ډایورټیکو او په ځینو حالاتو کې چې د لو ډوز بیټا بلاکرو کې ساتو تر څو ناروغ چې دی دوباره پلمونري ایډیما ته چې دی لاړ نشي. په لنډ ډول سره چې د اکیوټ پلمونري ایډیما درملنه زموږ له ذهنه ونه وځي دلته هم یو مخفف یا نیمونیک چې دا تاسو باید په یاد ولرئ چې هغه نیمونیک چې په دلته دی هغه د LMNOP څخه عبارت دی چې په دې کې L معنا لازق دی یعنی ناروغانو ته چې دی لازق ورکو. M چې د مورفینو په معنا دی یعنی ناروغ ته چې دی مورفین ورکو. N چې د نایټریټو په معنا دی یعنی ناروغ ته چې دی نایټریټ ورکو. او O چې د اکسیجن په معنا دی چې ناروغ ته چې د اکسیجن ترافی تر سره کیږي ناروغ ته چې د اکسیجن ورکو. او P چې د پوزیشن په معنا دی چې ناروغانو ته سیټینګ اپ او لیگز ډنګلینګ پوزیشن ورکو کوم چې ناروغ په بستر کې کینی او پښې د چپرکټ څخه راځوړندوي. دا چې کومې فائدې او ګټې لري دی باندې موږ مخکې خبرې وکړې. د درملنې څخه وروسته چې د کچېرې د اکیوټ پلمونري اوزایما درملنه چې دی په خپل وخت سره تر سره نه کړل شي تشخیص په وخت باندې ونه کړل شي او درملنه وزندېږي نو د یو شمېر اختلالاتو سبب ګرځي چې دغه اختلالات اکثرا چې دی د سبب پورې اړه لري. مثلا په ناروغانو کې د لنګیو پاړسو باسایټس پلیورل افیوژن همدارنګه مایوکارډل انفارکشن کارډیوجینیک شاک اریتمیاګانې الکترولایتونو تشوشات د ځیګر پاړسوب او کنجیشن همدارنګه ریسپایریټري اریسټ او بلاخره چې د مړینه ورکولی شي. د اختلالاتو څخه وروسته په مخنیوي باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو د پلمونري ایډیما څخه چې دی مخنیوي وکړو. ایټ ا هیلتي ډایټ د روغتیا له نظره ښه خواړه کارول تازه میوه‌جات سبزیجات د شامو څخه خالي غذاګانې چې دی د دې څخه استفاده کول د سیګریټو د استعمال څخه چې دی مخنیوي همدارنګه د الکولو استعمال څخه ډډه کول منظم تمرین تر سره کول د مالګې کارونې محدودیت سټرس کنټرولول وزن کنټرولول او په ځینو حالاتو کې هغه څوک چې په لوړو ارتفاعاتو کې اوسیږي ورته د پلمونري ایډیما د مخنیوي په خاطر باندې چې د ډیکسامیتازون او همدارنګه فاست فود ایستریز انهیبیټرز یا سلډینافیل چې د ناروغانو ته توصیه کیږي چې دا هم د پلمونري ایډیما څخه او هم د پلمونري هایپرټنشن څخه چې مخنیوي کولی شي. نو دا د پلمونري اکیوټ پلمونري ایډیما په هکله یو څلن معلومات چې له تاسو سره مشارک کړل له توجه څخه مننه.